دې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د هغه اعمالونه الله جل شانه انسانان منع کوي چې په کوم اعمالو کې د هغه صحت ته نقصانی او د هغه معاشرت ته نقصانی او آخرت ته نقصانی دغه کارونه الله جل شانه منع فرمای دي آیتونو مبارکو کې الله جل شانه فرمایا یا ایها الذین آمنوا یا ایمان والو انما الخمر بشک الشراب والمیسر جواری والانصاب او نسب کلیشوی کانی یعنی بوتان والازلام او د پال غشی رجسن دا پلیتی دا من عمل الشیطان د شیطان دا عملنا فجتنبوه ځان ته وساتئ لعلکم تفلحون چې تاسو کامیاب شئ لومبه خبره هغه د خمر شراب ته وي خمر اصل کې د شراب د پاره یو نوم دی دا وځکړی شوی دی د یو معنی په بنیاد باندې خمر اصل کې وي یو سیس پټول ته د شراب تم خمر ځکه وي چې دا د انسان عقل پټي په عقل باندې انسان له پرده راولي او بس د هغې د وجې بیا انسان سپکې سپورې موي کنزلم کوي پردی بېزتي کوي شراب ته خمر وي نور د دین علاوه چې څومره نشي دي هغه ټولې په دې شرابو کې داخلي دي ټولې نشي په دې شرابو کې داخلي دي څنګه داخلي دي هر یو سیس چې هغه ستا په عقل باندې پرده راچي دا سیس به حرام او ناروا وي او دغه ته قیاس وایي څه ورته وایي قیاس تاسو ته ما ویلي دي شریعت څلور اصول دي یو ته قرآن وی یو ته سنت وی او دریم هغه اجماع امت ته او قیاس ته اجماع امت خو چې امت په مسله راجم شي امت خاص خلق په مسله راجم شي قرآن او سنت او حدیث تاسو پیژنئ قیاس دی ته وی ناپ کولو ته وی ناپ کولو ته دا چې ته چمیار لاړ شي او د خپو داسې کېده او هغه ستا د خپې نه کر خطا وکړي دغې ته قیاس طابق النعل بالنعل نال وی د نال سره برابر شو دې ته قیاس وي قیاس دې ته وایي چې یو حکم دی په قرآن مجید کې یا په احادیث مبارکو کې صفا واضح دی د هغې باره کې الله ویلي دا حلال دی یا حرام دی یو حکم یې پې لګولی اوس په دې زمانه کې یو نوې مسله رااله چې د هغې صراحتا واضح ذکر په قرآن او په حدیث کې نشته نو بیا به مونږ ګورو چې د هغې یو مثال شته که نه په قرآن او په حدیث کې لکه مثال یې په قرآن او په حدیث کې دا سیز الله منع کړی دی دا سیز الله منع کړی وجه دا ده اوکې دی ښه دا سیز الله حرام کړی وجه دا ده اوس دا سیز به حرامي چې نوی راغلی ولې ځکه وجه پکې اقه وجه ده کوم چې په هغه حرام والا مسله کې موجود دې ته قیاس وایي لکه موږ شراب حرام دي ولې حرام دي ځکه نشه ده پکې اوس چې نشه په هر یو څیز کې هغه به صحیح حرام وي قیاس مو پېژندو دې ته قیاس وایي دا تاسو ته په شډلو الفاظو کې لګي هم ساده کې نو په قرآن او په حدیث کې دا نشته چې چرس حرام دي قرآن او په حدیث کې دا نشته چې ایس حرام دي خو وجه مو راویسته چې په چرسو کې هم نشه ده هیروین کې هم نشه ده په ایسو کې هم نشه ده په دې ټولو څیزونو کې چونکې نشه ده نو هغه علت او هغه وجه پکې موجود ده کومه چې په شرابو کې موجود ده نو د هغې علت ته وجې چې کم هغه نشه وه د هغې د وجې شراب حرامو نو اوس په دا هم حرامي ځکه چې نشه پکې ده اسان دی که اسان الله جل شانو فرمایي چې انما الخمر دا شراب دا یو پلیتی ده او دې نه ځان وساتئ دا یادوي شراب خو مراد ته ټولې نشي دي هر هغه نشه چې هغه د انسان صحت هم خرابوي او انسان معاشرت هم خرابوي او آخرت هم خرابوي هغه ټولې نشې په دې انما الخمر کې راغلي انما الخمر سبل څه نوم به د شرابو له ورکړی دا خمر یې ځکه ورکړی چې څومره څیزونه هغه ستا په عقل پرده راچي هغه به حرامي د انما الخمر بېشکه شراب والمیسر او جواریم حرام ده الله وایي پلیتي د ځان دې وساته
والانصاب او انصاب، انصاب اصل کې مفسرینو معنی کړی دی چې دا بت ته وایي. بت د خلکو چې په د بت پرستی کوله، د بتانو عبادت کو، ناغي نه الله منع کوي چې دا بت پرستی ښه شی نه دی. اصل کې چې کوم بت یې هغې ته صنم وایي په عربی کې، الاصنام صنم. ایو نصب انصاب دا جدا شی دی. نصب هغې کاڼي ته وایي د کم کاڼي چې دی عبادت کوي. د هندوستان کې به تاسو کتلی چېرته دا یو ګټه ښکلې شانتې ږدلي او په هغې رنګ پورې کړي، هر یو سړی راځي هغې ته ټیټېږي. چېرته د ونې لاندې ږدلي، چېرته په یو دیوال شاته ږدلي، چېرته په لاره کوڅه کې پراته وي، چېرته په کور کې پراته وي، کاڼي او د هغې عبادت. دغې ته انصاب وایي. او چې کم تراشلی شوي هغې ته بیا اصنام وایي، صنم ورته وایي. دغه بوتانو په انصابو کې فرق دی. کم نه تراشلی شوي هغې ته انصاب وایي، چې کم تراشلی شوي هغې ته اصنام. دلته الله جل شانو د دواړو منع فرمایلی چې دواړه حرام دي. چې کم یو څیز دی چې هغه نه دی تراشلی شوی چې د هغې عبادت حرام شو، نو هغه تراشلی شوي خو بطریق اولا حرام شو. نه پوهېږئ په دې. نو والانصاب هغه څیز هم ستاسو دپاره حرام دی چې تاسو عبادت کوئ، کمې ګټې چې تاسو ږدلي او کله پې پی ورچوئ او کله پې رنګونه ورچوئ. دا څیزونه حرام دي. ساول ازلام، ازلام مخکې تفصیل تیر شوی تاسو ته ما ویلو. ازلام د پال غشو ته وایي. دوی به شاته سره په ترکش کې غشي وو، نو هغې په یو به یې لیکلي وو خیر او په بل به وي شر. نو چې لاس به یې وروړو چې کوم به یې راویستو د یو سفر اراده وه یا د سکار اراده به وه، نو لاس به یې ورښکته کړو چې راویبیستو، نو که خیر به راغی وی به دا کار وکړه، که شر به راغی وی دا کار مه کوه. یا به په یو غشي باندې لیکلي افعل، په بل به لیکلي لا تفعل، وکړه او مه کوه. نو په هغې باندې دا قسمت پوڼې وې، په دې به خپل قسمتونه معلومول. الله جل شانو فرمایي الله ټول حرام دي، ناروا دي. ښه انما الخمر، ای ایمان والو، انما الخمر بشک شراب والمیسر جواری والانصاب، هغه نسب کړی شوي کاڼي، والازلام او د پال هغه غشي، رجسن دا پلیتي ده. هر عمل چې هغه ګنده عمل یې هغې ته رجس وایي. رجس من عمل الشیطان، دا د شیطان اعمال دي. فجتنبوه، تاسو دې نه ځان وساتئ، لعلکم تفلحون، په دې کې ستاسو کامیابي ده. اوس الله جل شانه وفرمایل چې دې په پرېښودو کې ستاسو کامیابي ده. د دې په کولو کې چې کوم نقصان دی هغه الله جل شانه اوس بیانوي. هغه دا چې دا شیطان تاسو ته وایي که نه چې شراب وڅکئ، شیطان تاسو ته وایي چې جواري وکړئ، شیطان تاسو باندې دا شرکیات کوي وغیره، د غیر الله عبادت ته باندې کوي. نو الله جل شانه فرمایي انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. جواري او شراب په دې کې چې تاسو د شیطان اخته کړي یې، اصل کې د دې دپاره چې ستاسو خپل منځ کې نفرت پیدا شي او دشمني پیدا شي، په خپل منځ کې بغض پیدا شي. په جواري او په شرابو کې داسې کېږي، یو سړی چې کله نشه وکړي نو هغه چېرته په کور کې په ګوټ کې ناځي، که اکثر د شرابو محفل جوړوي، شرابو محفل جوړوي. مستی ده که نه؟ نشه خو د مستۍ شی دی، د مجبورۍ شی خو نه دی که نه؟ نو اوس چې الله جل شانو فرمایي چې تا باندې شیطان شراب سکي، نو شراب خو ته په مجلس کې سکي، په مجلس کې شراب سکي، مسلمان بیا به څه کېږي؟ د هغې شرابو د وجې به ستا په دماغو باندې پرده راځي، ته بیا په ځان نه پوهېږي. چې نه پوهېږي نو خلک پکې تیزې خبرې هم کوي، یو بل ته د یو بل بېعزتي هم به یې کوي، یو بل ته کنځلې هم کوي، او دې سره دشمني او بغض پیدا کېږي که محبت پیدا کېږي؟ څه پیدا کېږي؟ بغض او دشمني پیدا کېږي. الله جل شانو فرمایل چې شرابو نه ځان وساتئ. دغه شانتې جواریم ده. الله فرمایي د جوارۍ په ذریعه سره شیطان په تاسو کې دشمني او بغض اچوي. هغه څنګه؟ دوه کسان جوارۍ ته کېناسته، یو ولګېده دا بل نه وګټله. اوس دی د ماسوتنه پورې دا کوشش کوي چې دا خپل څیز به څنګه راسر کوم، نه رسېږي دی. او چې راسر نه کو بیا دماغ به ورته خراب وي که نه به یې ورته خراب. دا دشمني دی چې الله جل شانو فرمایي ستاسو په منځ کې بغض اچي. او بل که دی وګټي هم نقصان دی. ولې؟ دی چې یو ځل وګټي
نو بیا حرص کوي چې زه بله پیره وګټم، بیا نور حرص کوي چې بله پیره وګټم، چې بله پیره وګټم، بله پیره وګټم. نو د الټه سایډ دښمني پیدا کېږي که نه پیدا کېږي که نه. دا الله جل شانو فرمایي چې شراب نشي چې څومره دي او دغه شان جواره هغه چې څونه دي، دا شیطان اصل کې دې په ذریعې سره ستاسو په منځ کې دښمني او دغه شانتې بغض هغه اچوي. او بل څه کوي شیطان، ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة. دا غټ نقصان دی شیطان د دې شراب او د دې جوارې په ذریعه سره تاسو د الله د ذکر او د عبادت نه وباسي. ګورنه چې څوک چې دا جوارې کوي که نه هغه ته د مانځه ټایم میلاویږي، هغه په مانځه څه کوي، هغه ته د ذکر ټایم میلاویږي نه میلاویږي. لکه آسان جواری خو ډېر خطرناک شی دی. څوک چې پبجي کوي هغه ته د مانځه ټایم میلاویږي، د ذکر ټایم ورته میلاویږي. څوک چې نایټ ټورنمنټ کوي هغه ته تهجد وخت میلاویږي نه میلاویږي که نه. نو چې نه میلاویږي الله جل شانو فرمایي دا شیطان دی چې تاسو د دې څیزونو په ذریعه سره د الله جل شانو د ذکر نه مباسي او د الله جل شانو د عبادت نه مباسي. ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة. شراب چې سړی اوس کې بیا مونځ ته نشي نږدې کېدی، که نږدې کېدی شي بیا بیا څه دماغ کار وکړي چې نشه یې کړي، نشه کې څوک مونځ کوي. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. الله فرمایي تاسو مونځ ته مه نږدې کېږئ کله چې تاسو نشې په حالت کې. بیا نشهیي سړی به څه مونځ کوي چې په نشه کې راغلی او مونځ کوي. الله جل شانو فرمایي دا د شراب او د نشو په ذریعه سره شیطان تاسو د الله د عبادت او د ذکر نه وباسي، او د جوارې په ذریعه هم تاسو د الله جل شانو د عبادت او د ذکر نه وباسي. نو تاسو ته ما وایي چې یو سړی جواري کوي، جوارۍ نه هغه وړې وړې خبرې چې کومه جواري نم ده او د الله لعب په موږ شیطان کوي، موږ عبادت نه جوړېږو. په دې کې کرکټ میچ شروع شي بیا څوک منزل راځي د جمعې منځ هم خرې ورې، د جمعې منځ هم خرې ورې. صحیح ده. هغه ورځ د څومره خلکو نه مونځ پاتې شو، هغه افریدي چې د انډیا خلاف 102 رنز کړو د جمعې د مانځه ټایم و که نه، څومره خلکو مونځ پرېښی و. دا الله جل شانو فرمایي دا شیطان تاسو دې څیزونو نه وباسي. ښه فهل انتم منتهون. اوس دونه نقصانات مې ته ذکر کړل، الله جل شانو فرمایي اوس هم نه منع کېږي. عقل خدا وایي چې یاره دونه نقصان دی یو څیز د هغې نه خلک ځان منع کوي، د هغې نه خلک بچ کېږي. ښه د هغې نه خلک ځان بچ کوي. واطیعوا الله واطیعوا الرسول. اوس الله جل شانو فرمایي د شرابو حکم، د شرکیاتو حکم، د جوارې حکم دا مې درته ذکر کو. نو اوس د الله جل شانو تابعدار شئ، د الله دا خبره ومنئ او پیغمبر چې څه وایي د هغه خبره منئ. واحذروا او ځان وساتئ د پیغمبر او د الله جل شانو د مخالفت نه. فإن تولیتم که تاسو یې نه منئ چېرته واپس کېږئ چې نه منو د قرآن او د حدیث تا خبره، نو فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. زما د پیغمبر صرف کار دار تاسو ته خبره وکړه دا کافي ده بس، بیا با خواګورو. الله جل شانو فرمایي د پیغمبر کار دی چې خبره د ضرور رسوله. دا که خیال وکړي که نه نو نشې چې څومره دي دا د انسان جسم ته نقصان رسوي که نه فایده کوي، نقصان رسوي. د ټول نه وړه نشه هغه د سګرټ او د نسوار ده. د څه ده؟ د سګرټ او د نسوار. څه ورځې مخکې یو کس ماته وایي که نه چې دې خلکو ته پته ده چې یاره دا زنا غلط شی دی، نو وایي بیا یې ولې کوي؟ هغه به سګرټ څکل. ما ورته د سګرټو په ډبي چې لیکلي چې دې نه کینسر جوړېږي ته یې ولې څکې؟ دا خو بس وایي څه وکړو دا عادت جوړ شي سړي که نه. ما ته یو نو دغه شی دی، اسانه مسله ده. دا انسان چې کله د هوښیارتوب د درجې نه راښکته شي حماقت طرف ته، بېوقوفتوب طرف ته، نو هغه دا څیزونه کوي. بیا څه کېږي؟ زه چې سګرټ او نسوار علم پیسې تباه کېږي، په دې پیسو ثواب ملاویږي که سزا به ملاویږي؟ سزا به ملاویږي. پیسې مې تباه کړې که تباه مې نه کړې؟ نسوار ماله فایده را کوي که نقصان را کوي؟ نسواریان خو یې فایده کوي. چې مونږ واشروم ته ورځو مونږ یې که مونږ له فایده را کوي، هغې کې پیسې تباه شو. بل نقصان دا دی چې په ډبي سپاره ته لیکلي چې کینسر دی. صحیح ده. نسوارو ته وګوره خوله ګنده. نبي علیه صلات وسلام فرمیل د بني اسرائیلو خلکو به خوله ګنده ساتله، د هغې زنانه او زیناګانې شروع کړې، زنانه وي زیناګانې شروع کړې وې. تاسو په دې خبره زما نه ښه پوهېږئ، زه دا بار بار وایم.
او زنانه او بخله سقا ساتل نو نارینه زناګان شروع دا دونه خطرناک شی دا خلا خدیره صفائی انتهایی اهمیت لري ګوره یاد ساتي نبی رسول الله فرمایل کنا السواک مطهره للفم ومرضات للرب تاسو دا مسواک کوي په دې کې تاسو خلم صفاکی او په دې باندې الله رضا انسان ته حاصلي انسان رضا د الله جل شانه رضا حاصلېږي انسان ته په دې باندې دا دونه قیمتي څیز دی د خولې صفائی کول ښه د مونږ به کپړې یوه جوړه د 500 روپو اغوستي بوټان بمزان لا په ایډیډاس کې په 12000 روپۍ اغوستي صحیح ده ګړی بم رولکس پلاسي یا اومیګا بم پلاسي او خوله بم سقایي دا زموږ حل دی نه موږ مسواک پیژنو نه موږ برش پیژنو داسې ګنده ګنده خلک ما لیدلي چې زه سره ناست یم په غټو مجالسو کې ځان ته سوی پښتانه وایي ټیزې په ډبلې نه ماتېږي داسې خلکو سره ناست یم او د هغه ځای نه دی چې زما نه منځ کې میز پروت یو خوا په صوفه ناست د هغه ځای نه بدبو ما ته رارسي داسې ګنده ګنده خلک یا دا د خولې صفایي ډېره اهم څیز دی ښه خبره مې دا کوله چې دې نشو سره خوله سقا کېږي او حدیث شریف کې یو روایت کې راځي چې کم سړی نشه کوي زموږ والد صاحب هم دا فرمایل وایي کم سړی چې نسوار کوي کم سړی چې سګرټ کوي کم سړی چرس کوي کم سړی شراب الله جل شانه ته په ځنکدن کې کلمه نه نصیب کوي کلمه ورته نه نصیب کوي ښه صحیح ده او کم سړی چې ځان د دغې نه ساتي او مسواک استعمال الله جل شانه ته په ځنکدن کې کلمه نصیب کوي دا روایاتو کې راځي نو دغه جسمانی نقصانات او معاشرتی نقصانات هم دادي چې کم سړی نشهي او د نشې په حالت کې خود پردې بېعزتي هم کوي بل تلاس هم ورچوي بل ته کنځل هم کوي دا معاشرتی خرابي دی چې الله جل شانه دې نه ساتي دې نه ځان وساتي ستاسو معاشره خرابه نه شرط دغه شان جواري د هغې کې معاشره خرابېږي یو سړي ټولې پیسې بل سړي ته حواله شي دته چې دا ټولې پیسې میلاو شي دا په کومه خوشحاله کې دا تا معاشره ښه کړه که تباه دې کړه لکه مسلمانه تباه او برباد دې کړه دغه شان سود دی کم یو څیز چې هغې کې پیسې ټولې یو طرف ته را رواني که نه یو طرف ته دا حرامي په دین اسلام نه رسوي په دې خبرو یو طرف ته پکې فایده کېږي بل طرف ته نه کېږي نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا الله تقسیم الدولت تقسیم معیشت هغه داسې کړی چې ټول خلک هغې په کیټیګریز کې تقسیم کړي دي چې ټولو سره به دولتي او چې دولت یو لاس ته راځي ته بیا څه وایي حرام ورته وایي صحیح ده دا هغه معاشرتی نقصانات دي او آخرت والا نقصانات او واضح دي چې الله جل شانو په دې سیز ناراضه کیږي الله جل شانو سره دشمنی دی یو قسم الله جل شانو فرمایي زما اطاعت کو ځان زما د مخالفت نو ساته دین پس وي مطلب د نشي مکوا مطلب د جواری مکوا پر د حق مو الله جل شانو فرمایي عبادت لټیم ورکوا د الله جل شانو یاد لټیم ورکوا او دا شان د شرکیات او نزان ساته د ازلام او نزان ساته دا سونه چې دا قسمت پړو والا لوبه ده باندونو والا لوبه ده د دې نه ځان وساته الله جل شانو فرمایي نو ته به کامیاب شي او که داسې نه الله جل شانو فرمایي زما د پیغمبر کار دا و چې تا ته خبر در رسوله اوس تا خوښه ده وروسته به ګورو الله جل شانو فرمایي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم الله فرمای لیس نشتا علی الذین پاغي خلق باندې آمنو چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او به خپل عملونه درست کړه وعملوا الصالحات او به نیک اعمال شروع کړه جناح گناه فيما پاغه سکه طعیمو چې دي سکلی دي طعیمو چې دي سکلی دي اذا پاغه وخت کې متقوا چې تقوا اختیار کی و آمنو ایمان راوړي و عملوا الصالحات او نیک اعمالو کی ثم اتقوا بیا تقوا اختیار کی و آمنو او ایمان راوړي ثم اتقوا بیا تقوا اختیار کی و احسنو او نیکیو کی والله الله جل شانه يحب محبت کوي المحسنین د نیکوکارو خلکو سره دا یو مختصره شانتي خبره ده اللہ جل شانو فرمائی سوک کا شراب اس کی او دا اغین پس دے توبه باسی ایمان مضبوط کی او اعمال صالحہ کی نیک کارونه کی په د باندې څه ګناه نشته لکه ظاهری آیت مبارکه ته وګوري د دې مطلب خدا دې کاله که سړی نشه کوي
او د نشې سره نیک اعمال هم کوي نو خدای ورته څه نه وایي. ظاهري آیت مبارکه خو داسې ښکاري خو داسې نه ده. ځکه زه بار بار دا خبره کومه چې د قرآن مجید د تفسیر دپاره صرف په عربی باندې پوهېدل کافي نه دي او صرف ترجمه یادول دا د دې لپاره کافي نه دي، بلکې د قرآن مجید چې څومره اصول دي چې هغه ضروري دي قرآن دپاره، نه هغه علوم حاصلول د دې نه پس بیا د هغې علومو د لاندې قرآن مجید د هغې تفسیر کول دې ته تفسیر وایي. زموږ په معاشره کې مخکې هم درته ویلي چې دا غټ نقصان دی چې کله یو سړی ریټایر شي خپلې نوکرۍ نه بس دې ته پرېوځي چې د اردو تفاسیر به ګورم بیا خپل یو تفسیر ولیکي. دلته په مردان کې یو ډاکټر و سایکاټسټ و هغه هم تفسیر لیکلی هم د قرآن مفسر و او ډېر خلک و چې د هغه په باره کې وایي چې ډېر قابل سړی دی. دا هم درته وایم چې هغه څنګه دې ځای ته ورسېدو او دا هم درته وایم چې دې خلکو ولي وي چې ډېر قابل سړی دی. د دې څه وجه وه د دین اسلام او د قرآن مجید د تفسیر او د احادیثو مبارکه او د تشریح دا مونږ ته یو عام څیز ښکاري. زموږ په معاشره کې ګورې نه کم یو سړی چې هغه نور څه نه ورځي وایي راځه وایي ایم اسلامیات کې به داخله واله نو بیا چې د ایم اسلامیات په پیپر ته ناستي که نه نو بیا خوله ورانه کوي چې اوس په څه لیکم دی کې یا چې هلته وایوې ته مخامخ شي د ایم ای بیا خو ته پته نه لګي چې اوس په څه کوم. د دنیا څومره فنون دي، میتھس یو فن دی، ریاضي حساب، هغې سره انجینیرنګ یو فن دی، میډیکل یو فن دی. دا ټول فنون د قرآن مجید مخې ته صفر دی بالکل. دې کې هېڅ مشکلات نشته. د هغې وجه ده دا ده چې میډیکل ته کې په یو څیز کې به سپیشلایزیشن کې ته به راشي د زړه ډاکټر جوړېږي چې میډیکلو کې بیا به ته سپیشلایزیشن وکړې څه ورته وایي کارډیالوجي ورته وایي کارډیالوجسټ سړي نه جوړ شي کارډیالوجي وکړي بس دغه یو فن دی په دې کې لګي یو څیز دی په دې کې لګي. میډیکل ډېر یو وسیع څیز دی او چې انسان ډاکټر کېږي په یو خاص څیز باندې ډاکټر کېږي چې د هغې د ټول نه ګران فیلډ دی نه هغه څه شی دی هغه هغې چې انسان میډیکل سپیشلایزیشن وکړي ځکه دی بیا په هر څه کې ګوتې وایي د انسان په هر اندام هغه دی چیړلی شي او د انسان اندامونه به څومره وي دغه شان هر یو فیلډ د هغې چې څومره شعبي شاخونه دي هغه محدود دي او قرآن او حدیث داسې یو څیز دی چې دی هر یو آیت مبارکه لامحدود دی یو د لامحدود علم او د لامحدودو علمونه یو مجموعه الله جل شانو په هغې کې راځای کړي او خلک وایي چې زه اسلامیات کار دی بس اسان شی دی اوله چې نور څه ولې نه ورځي وایي پرایویټ ایم ای اسلامیات به وکړو نو قرآن او حدیث دا هر چاته ډېر اسان ښکاري او بیا چې ډېر زیات داسې خلک چې یاره هغوی وایي چې ریټایر شي چې دا قرآن او حدیث خو اسان شی دی او الله جل شانو قرآن کې فرمایي دلیل وسري باقاعده الله قرآن کې فرمایي ولقد یسرنا القرآن موږ قرآن ډېر زیات اسان کړی دی دوی وایي چې اسلامیات په اساني و دوی وایي چې قرآن او حدیث دواړه به اساني دوی فیلډ ته راودانګي خو بیا ترې وتی نه شي بیا ولې چل نه ورځي اوس خو کوزه مې شرمېږم ځکه دونه اسان سیستم را ټوپ کړي دي وتی خو نه شم او که پیل مې کو دا بلابل شرمي اسلامیات یې فیل کو حالانکه اسلامیات کو زموږ په سکولونو کې هم داسې وه زموږ استاد الله جل شانو د هغه په حال رحم وکړي اوس خو بیا تبلیغ کې تللی او ښه غټه غټه ګیرې پرېښوه خو هغه چې به وال کول که نه مونږ سره زه دا نه وایم چې مونږ سره څه کلاس و ځکه بیا هسې نه دا چېرته څوک زما کلاس فیلو واوري او بیا هغې ته پته ولګي مونږ چې به یې کله په ټسټ په وخت کې والو که نه چا به ټسټ فیل کو نو چا به اوس د ساخوا دې خوا خبره کوله وایي ښه زه درته د اسلامیات استاذ کارم زه درته د اسلامیات استاذ کارم لکه په هر سکول کې د اسلامیات د استاذ دغه پوزیشن وي
اکثر تنخواه هم د ټولو نه کموي، اکثر ادب او احترام هم دومره نه، خلک پسې خنداګانې کوي. ځکه اسلامیات دی که نه، اسلامیات دی، اسلامیات داسې کېږي. نو بس خلکو ته هغه اسان څیز ښکاري او دیم وایي چې الله جل شانو قرآن کې فرمایي چې ما قرآن اسان کړی، بس اسان شی دی وروره اوله. نو بیا راودانګي څه ده، د مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه د اردو تفسیر راولي، د مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د اردو تفسیر راولي، د دې سره د ډاکټر محمدین صاحب د پښتو ترجمه راولي. او یا آسان کار دی د مولانا مودودي صاحب د هغه تفهیم القرآن راولي، په اردو کې لیکلی شوی آسان څیز دی. یا د مولانا صلاح الدین صاحب د اردو تفسیر راولي او د هغې نه نقل کوي خپل یو د هغې چې د اردو کومه خبره کړي د تفسیر د یو آیت کړي دی پکې خپلې خبرې وکړي او هغه ولیکي هلته. دا خو صرف د خپل ذهن خبره کړي، حالانکې تفسیر خو داسې شی نه دی د قرآن. مونږ صرف هغه تفسیر د قرآن منو کوم چې مونږ د نبي علیه السلام نه را رسېدلی دی بس، او د هغې اصولو د لاندې منو کم اصول چې دین اسلام وضع کړي تفسیر دپاره. داسې هوایي شی خو نه چې زما ذهن دا وایي، ستا ذهن دا وایي، ستا ذهن صحیح. نو دی څه وایي ډاکټر صاحب وایي د قرآن تفسیر دی اسان شی دی راشه ویې لیکه، هغې ته کیني او خلک تی بیا متاثره شي. دا خلک ولې متاثره کېږي؟ د دې یو وجه درته وښیم. زه فرض کې یو ډاکټر یم، ریټایر شوم، ما تفسیر ولیکو، زه چونکې د خلکو د خواهش مطابق خبرې کومه نو خلک ځکه مانه متاثره کېږي. قرآن که پوهېږي دا یو سړی پوهېږي، دا ډاکټر صاحب نور پې څوک هم نه پوهېږي. دا ولې؟ ځکه د هغې د خواهش خبرې کوم. فرض کې یو زنانه ده، زنانه وایي چې شریعت ماله پوره حق نه دی راکړی. ولې؟ هلک له 2 حصې ورکړي، ماله 1 حصه راکړي. او دی په خپل تفسیر کې ولیکي چې سړي نارینه زنانه ته به پوره حصه میلاوي، دواړه انسانان دي، دې بنیاد باندې. خبره خو غلطه نه ده. نو استاد جي مو وایي چې لکه زه خو ته ډېر متاثر شوم، انسانیت خو یې بنیاد ګرځولی که نه، انسانیت یې بنیاد ګرځولی. بل یو سړی دی، هغه راشي د په تفسیر کې لیکلي چې په قرآن او په حدیث کې په یو ځای کې هم نشته چې میوزیک اورېدل حرام دي. قرآن او په حدیث کې په یو ځای کې هم نشته چې ټي وي کتل حرام دي. په قرآن او په حدیث کې په یو ځای کې هم نشته چې فلم حرام دی. په قرآن او په حدیث کې په یو ځای کې هم نشته چې ډانس کول حرام دي. دا په خپل تفسیر کې ده ولیکل او حضرت صاحب چې دی قرآن راواغست او د دا تفسیر چې وکتل لکه وایي دنه خو زه ډېر متاثره شو، ځکه صحیح خبرې کړې چې قرآن او حدیث کې دا خبره نشته چې ټي وي حرام دی. دا کوم ځای کې قرآن او حدیث کې خو دا نشته چې فلم کتل حرام دي، میوزیک کتل، میوزیک اورېدل حرام دي، ډانس کول حرام دي. دا په کوم ځای کې راغلی؟ نه رسې په دې. په دې معمولي خبرو باندې خلکو له یو قصه برابر کړي. یا یو بل حضرت ته هغه ګیره خرئ، ده لیکلي دي په قرآن مجید په تفسیر کې چې دا خو صرف دا ګیره پرېښودل د هغې زمانې د پیغمبرانو چې کوم ماحول د هغې یو رواج و د هغې دپاره یې پرېښ، نور ګیره پرېښودل څه ضروري خو نه ده. عثمان هم ته متاثر شي چې یاره دا خبره خو ټیک کړې ده چې د هغې زمانې خلک څه و، هغه وداسې چې یاره بس ګیرې به یې پرېښودې، ځکه د ګیرې رواج اوس خو د ګیرې رواج نه دی په کار، ځکه دا خو یو ډېر زیات ماډرن زندګي تېرول غواړي او دنیا کوم ځای ته ورسېده او مونږ اوس هم لا په ګیره پسې نښتي یو. دا خلک د دې د وجې نه متاثره کېږي چې کله ته د چا د خواهش تابعداري شروع کړي خلک ستا نه متاثره کېږي، او چې کله ته د دین اسلام سیده خبره کې ډېر هوښیار خلک به ستا نه متاثره کېږي، هر څوک ستا نه متاثره کېږي. دا خبرې دي او دا څه ورځو پورې داسې کېږي. ښه داسې ډېرې فرقې راغلي دي او زموږ په دې پاکستان کې ډېر ډاکټران او پروفیسران دي، څوک د ګیرې نه منکر دي، څوک وایي دین اسلام کې میوزیک حرام نه دی، وایي ما ته وښایه. الحمدلله. څوک وایي ډانس کوم ځای کې راغلی چې حرام دی، ما ته څوک قرآن کې دا وښایي چې زنا حرامه ده، زه به ولې انعام ورکړم. قرآن کې خدا هم نشته، قرآن کې خدا راغلی زنا ته مه نږدې کېږي، قرآن کې دا نشته چې شراب زنا حرامه ده، صحیح ده؟ دا نشته په قرآن کې چې الله جل شانو فرمایي چې زنا حرامه ده.
اوس په هر یو سړی را پاسې چې حرام څه ته وایي، په کم بنیاد باندې یو څیز حرامېږي او په کم بنیاد باندې یو څیز هغه جایز کېږي او په کم بنیاد باندې یو څیز مکروه کېږي، دا د هر چا کار خو نه. دا ټوله خبره مې د دې دپاره وکړه چې قرآن مجید دپاره چې کوم اصول پکار دي هغه ډېر ضروري دي. د قرآن مجید د ټول نه یو په اصولو کې یو اصل هغه دام دی چې کوم آیت مبارکه ته د هغې تفسیر کې نو تا ته به دا پته چې دا آیت مبارکه په کومه موقع باندې نازل شوی څه ته چې مونږ شان نزول وایو. څه ورته وایو؟ شان نزول. ظاهر د دې آیت مبارکه نه دا معلومیږي چې که یو سړی هغه شراب څکي، که یو سړی هر ګندګي کوي، خو که دې سره په ده کې ایمانی او نیک اعمال کوي خیر دی، تقوا والا کارونه دی ورسره کوي خیر دی. داسې ډېر زبرګاني که نه تاسو به لیدلي بارې خلک د حرامیتوب نه تنګي او جومات کې خلک د تقوا نه تنګي، دومره تقواداري. دا سیده ډېر زبرګاني پکې. ظاهر د آیت نه خو دا معلومیږي چې نیک اعمال کوه د بدو سره بس هېڅ نقصان نشته. حالانکه دې دا مطلب نه دی آیت مبارک. شان نزول ته به راشو، حضرت ابوبکر صدیق مخکې آیت مبارکه تېر شو چې الله جل شانو فرمایل چې ستاسو دپاره شراب، ستاسو دپاره جواري او دغه شانتې بت پرستي، دغه شانتې د پال نیول په یو څیز باندې، دا ټول دا پلیتي د الله جل شانو فرمایي دې نه ځان وساتئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او سنورو صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو یا رسول الله زمونږ نه چې کوم مخکې کسان تیر شوي دي هغه وفات شوي دي، د جنگ احد نه مخکې خلک هغوی ته خو پته نه وه چې شراب حرام دي او هغوی خو شراب څکلي دي او وفات شوي دي، هغوی خو دا کارونه کړي دا کم چې مخکې تیر شو او وفات شوي، د هغوی باره کې د الله جل شانو څه حکم دی؟ نه الله جل شانو دا او فرمایل کوم خلکو چې په دې کې ایمان راوړي او اعمال صالحې کړي او تقوی اختیار کړي، الله جل شانو د هغوی نیک اعمال نه ضایع کوي. او چونکې حکم د شراب نو راغلی، حکم د دغې غلطو کارونو نو راغلی، نو که هغه هغوی کړي الله جل شانو ته هغه معاف کړي. دا مطلب دی. اچھا دا چیز دا زموږ یو دا یو ډېر عجیبه پوینټ دی. ښه زموږ په ډېرو علماء کرامو کې چې ښه مضبوط علماء کرام دي د تفسیر هغه په دې څیز کې انتهایي کمزوري دي. امام سیوطي رحمت الله علیه هغه لیکلي چې د یو آیت مبارکه باره کې به تا ته دا پته وي چې دا په کومه موقع باندې نازل شوی، دا په ګرمۍ کې نازل شوی، دا په یخنۍ کې نازل شوی، دا د شپې نازل شوی، دا د ورځې نازل شوی، نه رسي په دې خبره باندې. دا بره اسمانونو کې نازل شوی، که ځمکې باندې نازل شوی، که ځمکې اسمان منځ کې نازل شوی، په سفر کې نازل شوی، که په حضر کې نازل شوی، په کم حالت کې دا آیت دا چاته پته ده؟ دا مو اورېدلي جانه نه رسوي په دې. دا یو ډېره اهمه خبره ده. زه په دې څیز باندې ډېر سوچ کوم ځکه ډېر احادیث مبارکه او ډېر آیتونه مبارکه د قرآن مجید هغه داسې د هغې تعلق ته موسم سره وي چې دا چاته پته چې دا په کم موسم کې نازل شوی دی نه هغه د هغه آیت مبارکه په کنهې باندې پوهېږي چې دې آیت مبارکه څه مطلب، حالانکې هغه چاته پته نشته. نه الله جل شانه دې آیت مبارکه کې فرمایي چې لیس علی الذین آمنوا نشته په هغې خلکو باندې چې ایمان راوړی وعملو الصالحات او خپل نیک اعمال کړي جناح په هغې ګناه نشته فیما په هغه څه کې طعمو چې دي شراب څکلي دي اذا ما په هغې وخت کې اتقوا چې دي تقوا اختیار کړي و آمنو اعتماد کړي په الله باندې وعملو الصالحات نیک اعمال کړي ثم اتقوا بې تقوا اختیار کړي و آمنو اعتماد کړي په الله باندې ثم اتقوا او بې تقوا اختیار کړي و احسنو خپل ځان درست کړي نیک اعمال کړي والله يحب المحسنین. دا داسې نیکوکارو سره الله محبت کوي. دا بار بار چې تقوا لفظ راځي په دې کې مطلب دا دی چې دی په خپل تقوا باندې کلک ولاړو، مطلب دی بې ایمانه شوی نه دی بیا او د ایمان په حالت کې دنیا نه تللی او په داسې حالت کې دنیا نه تللی چې اعمال صالحې کول نه که هغوی شراب څکلي هم دي خیر دی. الله جل شانو فرمایي هغوی ته زه څه نه وایم ښه